د مهمو خبرونو سرټکي. آذربایجاني چارواکو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال غوښتنه. د روسیې له لوري د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې وروسته د سهیل شاهین خبرې. غزني کې د بندي سلطان د ساتنې د چارو پیل. او د حماس له لوري د اوربند د طرحې منل کېدل. سلام، وخت مو بخیر. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن شنبه د چنګاښ 14مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د باکو له نړیوال بندره د لیدنې پر مهال له آذربایجاني چارواکو غوښتي چې له دغه بندره دې د افغاني توکو صادراتو ته زمینه برابره کړي. د اقتصادي مرستیالۍ د خبرپاڼې له مخې آذربایجاني مسؤلینو له باکو بندره ترکیه او اروپا ته د افغانستان د صنعتي توکو، د کرنیزو محصولاتو او کاني توکو صادراتو ته چمتووالی ښودلی دی. خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو له باکو بندره د ګډې سوداګرۍ او ترانزیت د پیل لپاره د امکاناتو او ترانسپورتي لارې د ارزولو په موخه ګډې تخنیکي کمیټې ټاکلي دي. قطر کې د اسلامي امارت سفیر سهیل شاهین وایي روسیه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو سره د ځینو هغو هیوادونو له ډلې جلا شوه چې د فشار او خپلو سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. سهیل شاهین رسنیو سره خبرو کې دغه راز هیله څرګنده کړې چې د روسیې دغه اقدام به نور هم فکره هیوادونه هم د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې ته وهڅوي. د هغه په خبره د مسکو دغه پریکړې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره لاره هواره کړې ده. بلخوا افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی ضمیر کابلوف وایي دغه هیواد ترهګرۍ او نشهیي توکو د قاچاق په برخه کې د همکاریو لپاره اسلامي امارت په رسمیت وپیژنده. کابلوف له یوې روسي رسنۍ سره خبرو کې زیاته کړې موږ له افغانستان نه د ترهګرۍ او د نشهیي توکو د قاچاق ځینې مهمه اندېښنې لرو او دا چې موږ پوه شو چې اوسنی رژیم د دغو اندېښنو د حل په برخه کې غوره هڅې کوي نو مهمه مو وبلله چې همکارۍ ورسره پراخې کړو. د دغو همکاریو د مشروعیت لپاره مو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژنده. غزني کې د 109 میلیونه افغانیو په لګښت د سلطان بند د ساتنې پروژې چارې نن شنبه د چنګاښ 14مه پیل شوې. د اوبه او انرژۍ وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د دغه پروژې د چارو د پرانیستې پر مهال ویلي چې سلطان بند د اوبیزو سرچینو د مدیریت او د کرنې د پراختیا په برخه کې اړین بند ګڼل کیږي. د اوبه او انرژۍ وزارت د خبرپاڼې له مخې د دغه پروژې په تطبیق سره به شاوخوا 10,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلینو ویلي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ ادارې یا یونیسیف له لوري د 21 میلیونه افغانیو په ارزښت مرسته شوي کتابونه به د ښوونځیو پر زده کوونکو وویشل شي. د دغه ولایت پوهنې ریاست ویاند شاپور عرب وایي یاد کتابونه او درسي توکي ولسوالیو امریتونو ته رسېدلي او ډیر ژر به په زده کوونکو او ښوونکو وویشل شي. د پاکستان حکومت وایي د افغانانو د POR کارتونو د مودې غځېدو موضوع تر غور لاندې ده او اړونده ادارو ته خبرداری ورکړې چې په دې اړه تر وروستیو پریکړې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې کوم اقدام ونه کړي. پاکستان کې دا مهال 1.4 میلیونه افغانان POR کارتونه لري چې د تیرې جون میاشتې په 13مه موده پای ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري وایي سږکال افغانستان ته د 1.4 میلیونه کډوالو له ستنېدو سره اړتیاوې ډېرې شوې او د سرچینو په لټه کې دي څو له دغو راستانه شویو سره چې څه باندې 1 میلیون یې له ایران راغلي مرستې وکړي.
د ملګرو ملتونو دغه سازمان په یوه راپور کې زیاته کړې چې ډلې یې ایران سره په پوله کې راستنېدونکو سره مرستې کوي، خو د مالي سرچینو د کمښت او راستنېدونکو د ډېر شمېر له امله به یې فعالیتونه له څو اونیو زیات دوام ونه کړي. بلخوا د ایران د تابعات سیمې ولسوال حسن جمشیدي ویلي چې هره ورځ له د غارون پولې څخه شاوخوا 18,000 افغان کډوال وباسي. نوموړي زیاته کړې چې تر دې دمه له دې پولې څخه تر 500,000 زیات افغان کډوال ایستل شوي دي. د جمشیدي په وینا د روانې چنګاښ میاشتې 15مه نیټه ایران کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستی ضرب الاجل مخ په رانږدې کېدو دی چې ورسره د ایستل کېدونکو کسانو شمیر به لا زیات شي. کندهار کې د اوبو رسولو د یوې شبکې په جوړېدو سره 7,000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. د یاد ولایت د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو دولتي شرکت د فرهنګي چارو امیر انجینر مومن خان ویلي چې دغه شبکه د کندهار ښار اړوند په 12مه ناحیه کې د مالیې وزارت په مالي ملاتړ د 423 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې پر مټ یې د سیمې 7,000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. د مزار شریف ښاروالۍ په یاد ولایت کې د خلکو په مالي ملاتړ د 13 بېلابېلو پروژو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د مزار شریف ښاروال حافظ عبدالرحمن همت ویلي چې په یادو پروژو کې د 4 پلیو لارو جوړول، د نویو څراغونو لګول او د ښار په بېلابېلو سیمو کې د شنو ځایونو او ګلدانونو جوړول شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې د یادو پروژو په پلي کولو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي پاکستان کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې او ښایي دا زیاتوالی له ترهګرۍ، سختدریځۍ او د دولت له واکه د وتلو سیمو له پراختیا سره تړاو لري. هغه زیاته کړې چې د دغو ستونزو د حل لپاره باید د کوکنارو د کرکیلې مسلې ته رسېدنه وشي، که نه نو په خبره یې دغه مسلې به یو ځل بیا پیاوړې کړي چې سترې ستونزې ته به لاره هواره کړي. له هېواده بهر دا چې رویټرز د حماس په حواله راپور ورکړی چې وایي غزه کې د اوربند لپاره یې د امریکا له لوري د وړاندې شوې طرحې په مثبتې روحیې سره منلې ده او چمتو دي چې د دغې طرحې د پلي کېدو لپاره خبرې پیل کړي. اسرائیل هم ویلي د حماس ځواب یې ترلاسه کړی او دا مهال تر ارزونې لاندې دی. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوي د راتلونکي دوشنبې په ورځ به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې په موخه واشنګټن ته ولاړ شي. تر اوسه د حماس د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا په ټکزاس ایالت کې د سیلابونو له امله 24 تنه مړه شوي او 25 نور چې ټولې نجونې دي لا هم لادرکه دي. چارواکي وایي د لادرکه شویو نجونو د موندلو هڅې روانې دي، خو د هغوی د مرګ ژوبلې یا ژوند په اړه تر اوسه معلومات نشته. امریکایي چارواکو ویلي د سختو ورښتونو له امله د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخ دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.